دغه کویله نه د کویله چې راباسي د کویلې کانونه دا دومره ګران مشکل کار دی. تقریبا اکثره خلک د سوات خلک دي، دا ډېر سخت خلک دي. دا 2,000 فوټه په دا سورنګ کې تللي هغې خوا کویله راباسي. 2,000 فوټه 2,500 فوټه تللي. 2,500 فوټه ته اندازه ولګوه. اوس موږ دا مسجد د دې ځای دا 6 فوټه دی، نو 2,500 فوټه خو تر کومه ځای ورسېدلی نو دا دننه تللي. دا کوچنۍ غاره ده، هغه کوچنۍ مطلب پټلۍ ورته جوړه کړې ده، کوچنۍ هغه ګاډۍ ورته جوړه کړې ده، پر دا باندې پروت نو روان 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 پر دا سر باندې هغه بتۍ متۍ سیسټم جوړ کړی. ختم د ټشکم ته ورسېږي. بیا کله کله لاله ته مطلب د ماکه ماکه پکې وایي پکې شهیدان لا هم صحیح سو. نو څونه ګران کار دی، څونه ګران. دا خلک دومره په محنت ورپې پیدا کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې یو سړی ما د یو عالمه څه واورېدل، هغه ویل داسې یو سړی و چې لاسونه ډېر تړاکې سوي وو، ډېر خراب سوي وو، د بچیانو دپاره ګوله یې پیدا کول. پیغمبر علیه السلام پر لاس مچه کوي دا غریب. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه خپله لور بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها پر لاس مچه کوله، او یو دغه عالمه سما وارد ښه غټ عالم ولو، هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا مزدور پر لاس باندې مچه کوي. صحیح سلو. اوس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک خوله وګوره، شونډان مبارکان او د دغه ملازم یې بولې مزدور یې بولې ده لاس ته وګوره، د پیغمبر علیه السلام څومره فرق یې دی. پیغمبر علیه السلام داسې څوک پر لاس مچه کوي. ته اندازه ولګوه 2,000 فوټه. او خو دا کوچنی څا دی یاره، کله 10 فوټه څا موږ وکاږو، کله کله ورشوه سوي هغه لوړ چې وګورې دا رڼا معمولي قدر معلومېږي. نو دا چې د نن ته په دا غارو کې تللی نو سړي راته ویل مولوي صاحب په دې کې ډېر چلونه کېږي، دوکې کېږي. مال څنګه دوکه کېږي؟ دا نو د دوکې ځای دی. ول و مال څنګه؟ ول دا چې بیا دی کله پټانه کوي چې یاره دا مطلب هلته بیا حساب ځینې اخلي په څو په 2,000 2,500 3,000 د یو فوټ کار کوي. فرق پکې شته. دی راولاړ شي دغه چې دا پټه چې کومه دی نیولې ده، مطلب دی خو لوړ دی سړی، دی یې کش کې هله 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 هلته مځکې ته ورسېږي مثلا پر 2,000 فوټه دی، دی یې راکشي راولاړ شي 1,000 فوټې کې، راولاړ شي 50 فوټه زیات وښیي. ما ویل دا بیا څونه لویه بدبختي ده یاره، په دومره محنت، په دومره مشقت، دومره حلاله ګوله، دومره پاکه ګوله الله درکوي، لیکن ته راولاړ شي مردار یې کړي. او ته راولاړ شي دی به تا ته 100 روپۍ زیاتې درکړي، او په هغه روپۍ به ستا کم کار وشي، کومه دنیا به تر ساده کړي. صحیح سو. ول په دغه ځای کې هم دا خلک دوکې کوي. ما ویل یاره څه د افسوس زمانه ده چې یو سړی دومره محنت کوي، دومره مال دی، ورته ګپ هم پر وکړه مال دی ته به قبر هم هېڅ زور ولاکه غواړي. هغه تیاره ده، هغه یوازې یې، هغه توره دروبه ده، هغه تنګ ځای دی. ټیک سولو ما یې سا درکې ښودې به چې مړ شي هم بس هغه رقم توره تیاره ده. په دغه ځای کې هم خلک دوکې کوي. نو معلومه دا سو معاشره ټوله دوکه باسه ده. کویلې والا دي غریبان، الله رب العزت حلاله ګوله دی ته ورکړي، الله یې دې حرام وساتي. ډېر چې بیا کله کله هلته پکې شهیدان شي، اکثره موږ ته وینو ګورو په د اخبارو په د موبایلانو کې چې هلته لاندې 2,000 فوټه 1,000 فوټه 500 فوټه لاندې پروت دی، او د ماکه ورپسې سوی ده هلته په دا غاره کې، او بیا دی څونه زور غواړي بیا د دې ځای وړه د دغه کرایې روپۍ هم نه لري. چې ته په داسې حال کې مړ شې ډېر عظیم شهادت دی، لیکن که تا غلا کوله، تا دوکه کوله، تا د چای ورپې خوړله، نو بیا خو تا ته شهید نه ویل کېږي، بیا خو ته پر غلا مړې. که څوک د چا کور ته ور واوښتی وروره غلا یې کوله، بیا کوربه وویشتې یا د دیواله را واوښتې یا بجلۍ ونیوی، نو دا غل بیا خلک شهید بولي، خلک یې شهید بولي. د هغه رقم چې کوم کویلې والا لاندې د خپلو بچیانو دپاره خپله یو ګوله پیدا کوي، نو هغه چشته یې، هغه که خدا نخواسته مړ سو، خدای دې نه وژني، هېڅوک ته خدای نه وژني، هغه شهید دی. او چې کوم پکې مړه سوي دي د هغوی د الله شهادتونه قبول کړي. او چې څوک دا رقم د چا روپۍ یې خوړلې هغه دې الله وبخښي، الله دې معافي ورته وکړي. د کویلې مالکانو ته به دا ووایي چې وروره معافي ورته کوه، په دونه محنت ورپې پیدا کوي، ته پټه معافي ورته کوه چې الله ما بخښلی دی. داسې مه کوه چې بیا د قیامت په ورځ ته حساب ورسره کوي، په قیامت یې بخښي. په دا قبر کې تر قیامت تر ورځې پورې بیخي ډېر غټ حساب روان دی، ډېره لویه ورځ روانه ده. ته چې ما ته په قیامت بخښې، نو زما خو دې خانه په قبر کې را خرابه کړه. صحیح سلو. دی دې خپل کوشش وکړي، غلاوې دې نه کوي. مالکان دې هم کوشش وکړي چې پر خپل وخت پیسې ورکوي.
مالکان دې هم کوشش وکړي ظلم دې نه ورسره کوي، مالکان دې هم کوشش وکړي چې یو ناجوړي او پریشاني ورپېښه سوې ده وروره پرېږده کور ته پرېږده مه کوه، الله ستا سره ښه کړي دي و تا ته د مځکې پر سر باندې روپۍ درکړي دي ګوله درکړې ده و ده ته د مځکې په شکم کې ورکړې ده، تا ته لوړ په ارامو په سکون درکړې ده دی خانه ورخرابه کړې ده. صحیح سلوک الله رب العزت و هر چاته حلاله ګوله ورنصیب کړي. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.